د یو کلي کیسه ده چې په هغې کې یو وړه فیملي پاتې کېده. یو پلار او یو بولا او یو د هغه ورور چنټو او دوه د هغې ښځې وې چې د دوی زندګي ډېره ښایسته تېرېږي. د ده د پلار یو کریانه وړوکی شانتې دوکان وي چې په هغې کې کله کله د بولا راځي او د خپل پلار مدد کوي. په دوکان کې کیني او پلار ته وایي چې ته کور ته لاړ شه، لږ ارام به وکړې. په دغه طریقې سره د دا زندګي تېرېږي. خو د ده دا ورور چې کوم چنټو وي اوس په مزې دی، اوس په پلار لاړ، اوس په دوکان لږ لاس صفا کړم، ځان له پسې څه خرچه راواخلمه. دی کې دوکان هلکه چنټو ته څه کې دلته کې یار ولې بولا دې زه دوکان ته زه نشم راتلی، سو دا خو زما د پلار دوکان دی، تا له دا هېرول نه دي په کار چې دا ستا دوکان نه دی، زما د پلار دی. اوس به زه ستا نه تپوس کوم چې دوکان ته راځم. نه کنه چنټو، ما خو هسې تا نه تپوس وکړو چې تو نن څنګه راخطا شوې. بس که ډېرې خبرې مه کړه، ته پرېږده چې کښېنمه. په دې کې دی په دې کرسۍ کښېني او کلې نه پیسې مایسې راواخلې، خټېټې ځان کې لاس ترې ډک کړي چې ځه بیا خو مزې نه خټېټې پیسې را وباسې. یاره چنټو لږ دوکان ته کښېنه، زما کور کې لږ کار دی، زه راځم. دوکان کې کښېنه، ته د دوکان خیال ساته. یاره خو ته خلک کښېناستو ته هم نه پرېږدې، دوکان ته سره علم چې ته اوس په دې کرسۍ نه غواړې چې زه پکې کښېنم. ته سنبالوه دی خپل دوکان، زه پکې نه یم، زه درنه لاړم، ځان له خپل کار کوه سړیا. په دې کې دی پیسې واخلي او د دوکان نه لاړ شي کور ته او سامان یې راغستی. ښځې سامان مې درله وړلی پس ته او مووي ګورو او دا سامان په مزې مزې خورو که نه، ټیک ده که نه، ځان تیار که. یا چنټو ستا نه قربان، ستا نظر شمه چې ته زما دومره خیال ساتې. تاسو نه خو زار شمه په دواړو جهانه کې که نه، ته ډېر ښایسته خاوند وې. او که نه ښځې په ډېره مسکې مه لګوه، دا مې درله راوړلی او پس ته به خورو. د پلار د دوکان نه مې راپټې کړلي. وای ستا نه ځار شم، دغه طریقې سره راپټوه، دا خو اصف ستا د پلار دوکان دی او ستا دی. یعنې پرېږده وپکې بولا، خو بس اصف نه پوهېږي. په دې کې سهار شي او د پلار یې دوکان ته راشي چې د دوکان ګله وګوري، پیسو کې ډېر کمی وي. دی ډېر پریشانه شي چې دا څنګه چل دی، پرون خو ټیټه دنده شوه او نن په دوکان کې څه نشتي، پته نه لګي. بولا دا پیسې پټې کړلې، خو دا پیسې چېرته لاړه چې دا ګله دې څه خالي شو ده. دا خو ډېر ښکلی سیل شو او ګله ډکه د پیسو پرته وه. خو ځمه چې د بولا نه تپوس وکړمه. په دې کې دی کور ته راشي او بولا ته ووایي یا بولا پیسې دې څه کړې، ګله خو بېګا ډکه وه، اوس پکې پیسې نشته، دا څنګه چل دی، پیسې راکړه. او پلاره ما ته خو پته نشته، ما خو ټوله پیسې ګلې ته اچولې، ما خو د ګلې نه پیسې نه دي راغستې. زه ته پیسو نه یم خبر، ضرورت یم چې پیسې دې پټې کړلې، پیسې راکړه او ته ما ته چې زه نه یم خبر. زر کوه شابه غلا. نه پلاره ما غلا نه ده کړې، زه چېرته غلا نه کوم، دا چل خو ما نه دی کړی، اوس به ولې کومه. لکه پیسې ورکړه که نه، پیسې دې پټې کړلې، غلا اوس وایي چې ما نه دي پټې کړې. عجیبه خبره کې ګلې نه پیسې چا واغستې، پیسې ورکړه شابه، زر کوه. ټول انظام به بولا غریب راواړی چې پیسې تا پټې کړلې. هلکه زر کوه، دا پیسې راکړې او که نه راکړې، خو نه راکړې خو د نن نه بعد نه به دوکان ته نه راځې او کمرې او کوچوې دا پیسې به ما نه راکړې. د نن نه بعد نه به ته زما دوکان ته نه راځې، ته غلې، تا باندې مې بروسه نشته، خو ته د غوا غوشان دا ګوبر چوتوه، ته د دغې قابل یې. په دې کې دا غریب د غوا غوشان چوتی او دا غوشان وړې راوړي. په دې کې د غوا نه دی پی وباسي ناسي، دا رور راشي یاره نن زما خوښې را روانه ده، د هغې دپاره لسي کومه، دا دود ماله نن په کار دی او ته به سبا وایې یاره ماله خو تا ته پته ده چې دود زما ډېر خوښ دی، هغې نه بغیر مې خو زاړه نه کېږي. یاره نو نن یې ماله راکړه که نه څه کم به شي، دا موټی خېټه دې نیوله، خېټه غونته کې چېرته کې کله کله به کې منه. مړه یاره چنټو تا ته پته ده چې پی زما ډېر خوښ دی او د پیو نه بغیر زما زندګي ګرانه ده، دې نه بغیر خو زه نشم تېرېدی. لږ تو واله یاره لږ مګ نه اخلمه، خو ما تا ته ونه چې خواښې مې را روانه ده، هغې له ته ښایسته لسې کومه، دا ټول پی به نن ماله راکړې، بیا ته واخله که نه. په دې کې دا چنټو دا ټول پی ویسي او بولا ورته حق حیران پاتې شي چې دا داسې چلو کوو، پی ویې وړل. په دې چل ورسره ماښام بیا دا چلو کېږي، بیا ته ټول پی دی ویسي. په دې طریقه زندګي تېرېږي. ښځې هلکه بولا پی خو دې را نه وړل، دا څه چل دی؟ ښځې زما شړه چنټو ډا شویمه ورځ ده چې دا چړکۍ پی رانه په بدناني وړي او ما لاړو پی نه ډکوي، شاړ ماښام به لا نه پی دی وړي که نه. نو پلار ته دې ووایه که نه، په دې کور کسب زموږ زندګي ګرانه شوه، پلار ته دې ووایه چې څه لاره راوباسي. ټیک ده ښځې نن د پلار سره خبره کومه، دوکان ته پسې ځم هغه ته وایم. په دې کې بولا دوکان ته راشي او
ای پلاړه چنټو زما شړه داسې چړکۍ پی په مخ وړي نو زه ښه وکړم چې پسته کور ته درشم بیا به ګورو خبره به وکړو په دې کې دی کور ته راشي پلار یې پسې م راشي او دې زامنو ته ووایي چې زامنو یو کار وکئ د یو ټایم په غوا پی به ستاسو د یو ټایم به د پولای په دې کې چې دا چنټو واوري خوشحاله شي چې دا خو ښه خبره ده یو ټایم به زما یو ټایم به دی د ورځې به ستای او د شپې به د پولای ټیک ده که نه په دې طریقه یو خوښه ده که نه یو ټایم به د دواړه پی کېږي ځان له دې پی وباسئ تاسو پوه شئ ستاسو کاڼه پوه شه دا دواړه ښه خوشحاله ټیک ده پلاړه داسې مې خوښه ده چې یو ټایم به زما یو ټایم به د دې چنټو پی یې دې طریقې سره به صحیح انشاف کېږي ټیک ده لکه چنټو د ورځې ستا خوښه مې د پلاره د ورځې غوا زما ده او د شپې د ده ده هسې م د ورځې به ترې زه ځان له پی وباسم په دې کې سهار شي چنټو غوا ته ناستي او چې څه پی پکې اخته ټول پی ترې وباسي او لاړ شي په دې چل کې بیا ماښام کېدو والی د ماښام نه مخکې چنټو بیا راشي او بیا د غوا نه پی ټول وباسي بولا ورته ولاړئ چې یاړه بشکه کڼه ما ته دې لږ غوا پی پرېږده کڼه دا خو دې تا شاړه مه باشړلی وچ ته مه باشې هلکه پلار ویل چې د ورځې زما ده او د شپې ستا ده که نه تو دې د دې نه بعد ځان له وباسه که نه اوس خو دا ورځ د شپه شوې خو نه ده که نه یاړه بولا چنټو بشکه کڼه ما له دې پرېږې راکړه چنټو پی ویسي بولا ورته ناستي په پی یوه قطره په غوا کې نه وي بولا غریب ستړی شي چې یار د دې نه خو ډوپۍ نه راوځي او په دې کې بیا سهار شي چنټو منګی راغستی چې راشي هلکه پاسه که نه بس دی سهار شو سهار دا غوا زما ده او د شپې سهار یاړه چنټو ما خو ته د وشه پوړ یو کتړه پی م نه دړه وخت دی غاړه پی پکې م نه راځي نو زه ښه وکړمه زه څه وکړم مړه په اسا د ورځې دا غوا زما د پلار نه دې ویلې سو په دې کې ورته چنټو کښېني او بیا دې پی وباسل شروع کړي خو پی ترې ویسي بولا غریب چې بیا ماښام شي بیا ورته کښېني او پی پکې یو قطره نه ډېر تېر ستړی شي او پریشانه شي او خپل ښځې ته ووایي ښځې چنټوړه شړه دا چړکۍ چې دواړه ټایمه پی وباسه په غوا کې اړوپۍ نشته زه خو ډېر سخت پریشانه کړی یم چې ښه چړ وکړمه وشړه پی ډانه ټوله هغه وړي ای سړیه زما خو ته د پیله وې چې په دې کور کې څه نشته زه چې ځو د دې کوره او که نه ښځې ته م شی وی د دې کوړه اوس موږ له تله پکار دی او یا دا خبره پلاړ ته کومه چې زما پلاړ څه چړ وکړي زه خو نور ډېر پریشانه شوم د چنټو نه چې د ده شړه ښه وکړمه ښه چړ لالم نه راځي که نه پریشانه یم په دې کې سهار شي چنټو راشي د پلار خوا ته پلار ته وایي پلاره زه ته کور ته ورشه زه به په دوکان کې لږ کښېنم ته ورته ارام وکړه ټیک ده که نه پلار یې روان شي کور ته ځي او چنټو په دوکان کې کښېني ګله پوله وکړي چې واه مزې دي دا خو اوس بیا لا صفا کوم او ډېرې پیسې به وګټم په دې کې د پلار کور ته روان وي بولا ورته مخه ته ولاړئ پلاړه هغه ورځ هغه پیسې چې وړکې شوی هغه چنټو پټې کړ وی صدا روغ وی ته زما په زبې شک کوې څوک نو پلاړه ستا د تلو نه بعد چې دی هغه راغلی او پیسې ته ګړۍ نه هغه وخت کړی د هغې نه بعد پیسې وړکې شوی ځکه چې ما نه وي پټې کړی هلکه ته زما په زوی د روغ ولې لګی تا له شرم نه راځي چې ته په خپل مشر لور باندې دروغ شرمېدل یا شرطه بیا داسې دروغ ونه وي په دې کې بولا حیران شي او په دې کې د شپه تېره شي سهار شي چې پلار یې وګوري واقعي د ګلې نه خو پیسې غیبې دي دا خو ما ته بولا رښتیا ویلي و چې چنټو غلی ولې چې په دوکان کې خو اوس چنټو کښېني بولا خو پکې نه کښېني یاره د دې بولا خبره رښتیا وه ښه چې دا چنټو غل دی او اوس به زه دی په خپله نه سمه د ده به اله پته لګي داسې پته نه لګي خیر د دې په سره به زه ګورم په دې کې سهار شي د پلار چنټو بیا دقسې د غوا نه پی وباسي او د بولا غریب ورته ناشي چنټو یاړه بشکه کڼه تا ته ساړه مخکې اوس دې بیا وباسو ماړه پکې پی پرېږده کڼه یاړه ته خو به کاړه ښه پرېږدې نه که نه چې زه ته م لږ پی وباسم دا شویم ورځ ته ته پی وباسې ولې تا نه هېر دی چې پلار نه دې ویله چې د ورځې د غوا زما ده او د شپې ستا ده د ورځې چې پکې څومره پی به دې ټول زه وباسم د پلار یې دا ټولې خبرې اوري چې چنټو بولا ته څه وایي او په دې کې دا چنټو دا پی والي او لاړ شي بولا چې کله د غوا نه پی وباسي نو هغې کې خو غوا نه یې تشه کړی سهار یې تشه کړی او مازدیګر یې ښه نو دا لکه تا شړه دا چنټو دا چل کیستا نه دا پی د خپل او که نه پلاړه دا شویمه ورځ ده چې هغه د په دوه ټایمه پی وباسه ماړه ډوپۍ هم نه راکوي او غلم هغه دی هغه دا زیاتې کوي ټیک ده هغه به نسو سبا چې کله دوکان ته هغه ننوځي او پیسې راواخلي پته به یې لګي ګورو به دی چې دلته زه چل وښیم په دې کې دا دواړه د ونې شاته پټې چنټو د ګلې نه پیسې را وباسي دا پلار یې ویني چې ښه دا غل خو هم دی او په دې کې دې دوکان ته راشي او چنټو
حیران شو ویرېږي چې وخت د پلار د کوم ځای نه راغی لکه دا خو غرق شو لکه شکه چنټو ته دلته کې په نه ولاړه باندې پلاړه ته شنګه لاړې زه خو اعلان شوم چې ته دې ټیم کې واپس شنګه لاړې کور ته بیا لاړې واپس لاړې په دې ساعت کې واپس رالم زما دکان دی خو ته دا دومره یارېږې ولې په څه شي نه دومره سخت یارېدلی چې رنګ دیوال د رنګ خولې د باندې ځي راځي پلاره په دې لږ شات کې اوس ډاکوان راغلی او هغوی زما نه ټولې پیسې د ګړۍ نه ویوړې او پاتې په ډېره مشکله خپل ځان بچ کړو ما ته پته ده چې پیسې تا پټې کړې غله غوته منډه ونې شاته پټ ولاړو ته ما هر سره ولیدل او د نن نه بعد نه ته زما زوی نه ته زما د جیدات او د هر څه نه برخاست پلاره داسې مه کوه زه به غرق شم زه به چېرته ځم او داسې زیاتې زما سره مه کوه نو څنګه زیاتې غرق شوې ته چې د دې روډ سره زیاتې کوي او دا پیسې پټې تا له شرم نه راځي د کور نه نن نه بعد نه وځه ملګرو په دا ویډیو د باندې خلک لیدلی ویډیو لایک دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه